بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سنا خاص الله لردا چې د اسمانونو او د ځمکې جوړون کې دی او پیغام رسانی فرښتې مقررون کې دی. داسې فرښتې چې دا غوي دو درې او سلور وزري دي. هغه د خپل مخلوق په جوړښت کې په خپل خوخه زیاتواله کوي. یقینا الله په هر څه قادر دی. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله چې د کم رحمت دروازه د خلکو د پاره پرانځي نو داغه بندون کې هیڅوک نوي او چې کوم دروازه هغه بند کړي نو بیا د الله نه رستو داغه پرانستون کې هیڅوک نوي. هغه زبردست دی او حکیم دی. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. اے خلقو پتا سچي د الله کم احسانونه دي هغه یاد ساتئ. آیا د الله نه سیوا بل څوک خالق همشته چې هغه تاسو له د اسمان او د ځمکې نه رزق درکوي؟ بل معبود داغه نه سیوا نشتا. اخر تاسو د کم زینه دوکه خوره. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اوس کو چری اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلق تا دروغجن غنی نو دا سو نوی خبر نه ده. ستانه مخ کې هم ډیر پیغمبران دروغجن غنل شوی دي او ټول معاملات با اخر الله ته واپس ورزي. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اے خلقو د الله وعده یقینا چې حق ده نو د دنیا دا ژوند تاسو په دوکه کې وانه چوي او نه درلا هغه غټ دوکباز د الله په باره کې دوکه درکړي. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. په حقیقت کې شیطان ستاسو دشمن دی نو تاسو هم هغه خپل دشمن وګڼئ. هغه خپل ملګری خپل لارې ته د دې غرض د پاره راغواړي چې هغه په دوزخیانو کې شامل شي. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. کم خلق چې کفر کوي داوی د پاره سخت عذاب دی او کم خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل کوي داوی د پاره بخنه ده او لوی اجر دی. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات
إن الله عليم بما يصنعون. آیا د هغه سړي د گمراهۍ د ختمېدو څه امکان شته چاته چې خپل بد عمل خاصه کړی شوی وي او هغه په ښه ګمان کوي؟ حقیقت دا دی چې الله سو غواړي هغه په گمراهۍ کې اچوي او چې سو غواړي هغه ته نیغه لار ښيي. پس اے نبی صلی الله علیه وسلم ستا زړه دی خامخا د دې خلکو په غم کې نه رجیږي. بشکا سچ دوی کوي الله دا غي نه خبر دی. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هغه هم الله دی چې هواګانی را لېږي بیا هغه ورځي اوچتوي بیا مونږه یوې شړې علاقې ته لېږو او کم ازمکه چې مړه پرتوا هغه پری ژوندۍ کوو. د مړو شوو انسانانو دوباره ژوندۍ کېدل به هم دغه سوي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. څوک چې عزت غواړي هغه ته معلومه دل پکار دی چې عزت ټول د الله دی. هغه ته چې کم سیز برخیږي هغه صرف پاکیزه قول دی او نیک عمل هغه برخیږي. پاتې شو هغه خلک چې خراب او ناکاره مکرونه سازشونه کوي داغوی د پاره سخت عذاب دی او داغوی مکر په خپل تبا کېدونکې دی. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله تاسو د خاورینه پیدا کړی بیا د نطفه نه بیا تاسو جوړې کړی یعنی سړی او خزا او کوم خزا چې حمله کیږي او بچي زیږوي هغه ټول هرڅ د الله په علم کې وي. یو عمر میلاوي دن کی تا عمر نه میلاويږي او نه د چا په عمر کې څه کمی کیږي لیکن دا ټول هرڅ په یو کتاب کې لیکل شوی وي. بشکا د الله د پاره دا ډېر آسان کار دی. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. او دوبو دوانه ذخیره یو شان ندی یو خوګه او تند ماتون کی دا پس کلو کی ډیره مزیدار ده او بل داسې سخت ترو ده چې حلق غوسوي لیکن د دوانو نه تاسو تازه غوخه حاصلوي او د اغوستلو د پارتري د خایس سامان راو باسي او په دې وبو کې تاسو وینئ چې کشتیانی د وبو سینه سیروي او په مخزي د پاره د دې چې تاسو د الله فضل تلاش کړئ او داغو شکر گزار شئ. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هغه په ورځ کې شپه او پشپه کې ورځ پیلي راولي، سپوږمۍ انور هغه مسخر کړی دي. دا ټول هر صبح د یو مقرر وخت پورې چلیږي. هم دغه الله چې داغه دا ټول کارونه دي ستاسو رب دی. بادشاہي خاص داغه دا. تاسو چې دې پرېګ دی او د دې پځې بل چاته आवाजونه کوي، ناغوي خو د یو خاص مالکان هم ندي. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. که تاسو هغوی ته आवाजونه وکړئ نو هغوی تاسو دعاګانی نشي اورېدي، او کوواوري نو هغوی تاسو لا څه جواب درکولې نشي. او د قیامت په ورځ به هغوی تاسو د شرک نه انکار کوي. د حقیقت په حق لا داسې صحیح خبر تعالی د یو خبردار نه سیوا بل هیڅوک نشي درکولې. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اے خلقو تاسو الله ته محتاج اے او الله خو غنی دی او ستایل شوی دی. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. کو هغه اوغاړي نو تاسو بل لري کړی او یو نوې مخلوق بس تاسو په ځای راولي. داسې کول الله ته هیڅ ګران نه دی. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. یو بوج اوچتون کې با دبل بوج نو چتوي، او کو یو بوج والا سړی د خپل بوج د اوچتولو د پاره چاته आवाज وکړي نو داغه د بار نه با د معمولی سیس کمولو د پاره هیڅوک را نشي اگر کو هغه ډېر نږدې خپلوان وي. اے نبی صلی الله علیه وسلم ته صرف هغه خلق خبردار ولې شي څوک چې بیلدو د خپل رب نه یریږي او منځ قائموي، څوک چې پاکواله اختیاروي نو د خپل خېګړې د پاره اختیاروي او واپس تک د ټولو خاص الله ته دی. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. اړوند او نظر والا برابر ندي، نه تیارې او رڼا یو شان دي، نه یخ سورې او د نور ګرمي یو شان ده، او نه ژوندۍ او مړی یو برابر دي. الله چې چاته اورول غواړي هغه ته اوروي، لیکن اے نبی صلی الله علیه وسلم تو هغه خلکو ته نشي اورولې څوک چې په قبرونو کې خخ دي. تو خو بس یو خبردارون کې. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير
مونږ ته د حق سره زیره ورکون کې او يرون کې لګلې او یو امت داسي ندی تیر شوی چې په هغه کې څوک خبردارون کې نوی راغله. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اوس کو چری دا خلق تا دروغجن غني نو د دوی نه مخکینو خلکو هم پیغمبران دروغجن غنل دي. هغوی ته خپل رسولانو واضح دلیلونه او صحیفه او روخانه کتابونه راوړي وو. بیا چې کوم خلکو اونمنل نو ما هغوی راونیول. وګوره چې زما سزا څنګه سخت وا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. آیات ګورینا چې الله د اسمان نه اوبرا وروي او بیا داغه په ذریعہ مونږه قسمه قسم میوه رازرغونو چې رنگونه مختلف وي. په غرونو کې هم سپین، سرو او تور رنگونه وي چې رنگونه مختلف وي. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. او دغسی د انسانانو او د زناورو او د سارو رنگونه هم مختلف دي. حقیقت دا دی چې د الله په بندگانو کې صرف عالمان خلق د الله نه یریږي. بشکا چې الله زبردست دی او معاف کونکی دی. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بشکا کم خلق چې د الله د کتاب تلاوت کوي او منځ قائموي او کم رزق چې مونږ هغوی لور کړی دی داغه نخکارا او پټ خرج کوي. یقینا هغوی د یو داسې تجارت امیدوار دي چې په هغه کې به نقصان هرگز نه وي. په دې تجارت کې هغوی خپل هر څه د دې لپاره خرج کړی دي چې الله ورله خپل اجر پوره ورکړي او زیات ورله د خپل فضل ورکړي. بشکا الله بخونکې او قدردان دی. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. اے نبی صلی الله علیه وسلم کم کتاب چې مونږ تا د وحی په ذریعہ درلېګلې دي هغه حق دی. هغه تصدیق کوونکې دی د هغه کتابونو کم چې د دین مخکې راغلي وو. بشکا الله د خپل بندگانو د حال نه خبر دی او په هر سیز نظر ساتونکې دی. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
ذلك هو الفضل الكبير. بیا مونږه هغه خلق د دې کتاب وارثان جوړ کړل چې هغه مونږه د دې وراثت د پاره د خپل بندگانو نه غوړه کړل. اوس پکې څوک په خپل نفس باندې ظلم کوونکي دي او څوک پکې درمیانه دي او څوک د الله په حکم سره پنیکي کې مخپوړان دي روان دي. دا ډېر لوی فضل دی. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ده همیشه اوسېدو جنتونه دي چې دا خلق باورته ننوځي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنگړو او په ملغلرو سره خاسته کړی شي. هلته به دا هغوی جامې درې خموي او هغوی بوایي چې شکر دې د هغه خدای چې زمونږ نه غم لري کړو. یقینا زمونږ رب معاف کونکي او قدر کونکي دی چې هغه مونږه په خپل فضل سره د همیشه استوګنې په ځای کې ډېر کړو. اوس دلته مونږ ته نس سختی پیخیږي او نس ستړیواله راځي. والذین کفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. او کوم خلکو چې کفر کړي دي دا غوي د پاره د دوزخ ور دي. نه به د هغوی قصه ختمول کیږي چې مړ شي او قصه ختم شي او نه به د هغوی د پاره د دوزخ په عذاب کې څه کمی کیږي. دغه شان مونږ بدل ورکوو هغه چاله چې کفر کوي. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هغوی به هلته پچغو چغوای چې ای زمونږ ربا مونږ د دې زینه وباسا د پاره د دې چې مخکې مکم عملونه کول چې دا غینه مختلف عملونه وکړو. هغوی له جواب ورکړي شي ولی مونږ تاسو له دومره عمر نو درکړي چې چا پکې عبرت اغستل غفتل نو عبرت اغستې شو او تاسو ته خبردارون کې هم درغلې وو. اوس مزه وسکای دلته د ظالمانو هیڅوک مددگار نشته. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. بشکا الله د اسمانونو او د ځمکې د هر پټ سیز نه خبر دی. بشکا هغه خو د سینو په پټو رازونو هم پوهیږي. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. دا هم هغه دی چې تاسو په ځمکه کې خلیفګان جوړ کړی یې. اوس چې څوک کفر کوي داغه د کفر سزا به هم په هغه وي او کافرانو لا خپل کفر د دینه سیوا بل څه نه زیاتوي چې داغوی د رب غضب په هغه نور هم زیاتیږي. د کافرانو د پاره پتاوان کې د زیاتی نه سیوا
بل هیڅ ترقی نشتا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته لیدلی هم دي خپل هغه شریکان چې تاسو الله پرېږدای او هغوی را بلای ما ته وخه هغوی پزمکه کې څه پیدا کړی دي یا په اسمانونو کې داوی سره شراکت ده کو دوی نشي خودله نو د دوی نه تاسو کړه آیا مونږ هغوی ته سلیکل خط ور کړی دي چې داغه په وجه دوی د خپل شرک د پاره یو صفه سند لري نه بلکې دا ظالمان یو بل صرف دوکي ورکوي. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. حقیقت دا دی چې خاص الله اسمانونه او زمکا د بیزای کې دون بچ کړی دي او کو هغه چې بیزای شي نو د الله نه رستو بل هیڅوک دا غیر اټینګول والا نشته. بشکا الله ډیر صبرناک او معاف کونکي دی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. د خلکو با غټ غټ قسمونه خوړل چې کو یو خبردارون کې هغوی ته راغلي وي نو دوی با د دنیا د بل هر قوم نه زیات په صحیح لار وي لیکن کله چې خبردارون کې هغوی ته راغې نو دغه راتللو په دوی کې په بل سکینا صرف د حق نه په تخته کولو کې زیاتې وکړو. دوی پزمکه کې نور زیات تکبر شروع کړو او خراب تدبیرونه شروع کړل حالکه د خرابو تدبیرونو په دام کې تدبیر جوړون کې پخپل گیریږي. آیا اوس داخلك د دې خبرې انتظار کوي چې د پخوانو قومونو سره د الله کومه طریقه پاتې شوی دا هغه دی د دوی سره هم وشي چې دا خبره ده نو تاسو به د الله په طریقه کې څه تبدیلی هرگز بیان مومئ او هیڅ کله به دا اونوي نه چې د الله طریقه د خپل مقرر لارینا سوق بدلول شي. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. آیا دا خلق پزمکه کی چرته ګرځېدلی ندي چې دوی ته د هغه خلکو انجام په نظر راغلی وي کم چې د دوی نه مخ کې تیر شوی دي او د دوی نه ډېر زیات طاقتور وو. هیڅ څه داسې نشته چې الله عاجز کړي نه پاسمانونو کې او نه پزمکه کې بشکا هغه ته هر څه معلوم دي او په هر څه قدرت لري. ولو يؤاخذ الله
الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. کچری هغه خلق د خپل عملونو په بدله کې رانیولې نو پزماکه باندې بای یو د ساسې ژوندې نوې پاتې کړي، لیکن هغه دوی لا د یو مقرر وخت پورې مهلت ورکوي. بیا چې کله دا وی وخت پوره شي نو الله با خپل بندگان اوویني.